پرې ډېر خاندله او هغه خپل ټیکټر لري ما ته وویل قسمداري درنه ونه کړې دا دی هغه دی ما ستا ټیکټر نه کیشي دی سهار کې چې ورشي ما اول چې ورته کینې راکینې چې ویخ 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 بیا وویل مله خو دې خو سټاټېږي نه یخ والی من بیا ورته چې ویخ 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 من بیا سړی اخر کلي ته راوځي ما څو کسانو خو یې دیکه ورته ورکړي چې کله بیا ډیکه ورکوي روان یې بیا سټارټ شي مال بیا پټي ته یوسي چې پټي ته کله د ټیکټر ته کتلي که فرید صاحب دا یو چې ورته دغه کوي یا پټي ته مخامخ کړي کله چې دا یو داسې ولګي نو لکه دا ټیکټر باندې ډېر زور راځي که نه ناکانۍ پاتې کېږي کانۍ چې پاتې شي نو دا ډرایور دغه یو جیګه کښېني چې اوس روانې وایي خوشحاله شي زور پرې نه وي که نه بیا چې هلته یو ولګوي نو ډېر زور مالدا ستا ټیکټر چې سټارټ شي بیا څنګه کوي چې دیکه کې چې سټارټ شي دا لا څه کې بro زموږ ځای کې دا پلمرغان څخه ډېر دي که نه پلمرغان دې د خوا کې دی داسې یو چا ته دې ته مې یو سپیکر نه دی پلمر ته شپېلې مې راکوي زما دا چې هغه ما بل ته شپېلې ډېره مننه کامران دا سره یو ورځ یو چېرته منزله لاړم روداتو کې نه روداتو کې څه کې اوس ته څه کې راځي به سړی یو ځای کې جمع کې چا سره ودرېدم نو هغه د کلي خلک په دې سړي باندې پوه وو مخته وو ورسره که ډېر وخت وو د 5 وخته جمع ورسره کوي خلک ورسره مخته وو سپین ږیری ونه سړی و نو زه ورسره تصادفي خو مېلمه وم خوا کې ورسره ودرېدم نو ملا صاحب خو ورته لګېږي نو باید دغه موږ چوپ ودرېږو نو دا ملا صاحب سره سم لګېدی ما زموږ خو دا ټینګې نه مري ما را خندا راغله چې خندا راغله هلته مې یو ځل ګډ ټول خلک په خندا جمع ولاړه شوه خرابه نو مطلب دا دې سره خلک مخته وو او تا سره اول ځل ولاړې ما اول ځل ما زه خو بینر مې دا چې سم تیز چاپي ورکړه نه لکه ماما لکه غلی ودرېږه جمع کېږي ته غلی ودرېږه مونږ ټول ځان سره په خندا او بیا تکلیف هم لري او دې دغه ته چې راغی دې اللهم صل ته چې راغی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم عجبنا ختم يب نو پس شته خلک رقم خلک شته یونس کاموالو السلام علیکم سر تاسو کې یاستئ طبیعتونه ښه دي وعلیکم السلام حیوانان مې ښه دي ملاله مې ونې خو دې وبخښه امین هغه سره زما خپرونه راغله د نکاح سهار به ورته ویل نو غریب یو په شنبه زنګول او د جمعې ورځې وې ډېرې وړې ورځې وې سوچ دله پاڅېدم 8 بجې به سوچ رسېدم او د ښار راشونه مو نشم رسېدی بانه مې ورته وکړه خو په دې دویم وار مې ځان ور برابر کړ په د وخت ورغلم چې ورغلم هغه ته خپرونه کوم لګیا خدای دې وبخښي په رښتینې دنیا ده زموږ یو کمرامین وارث مې ویل هغه به ورته همدا اشارې کوم چې کشمشي او خدای به د کشمشي چې لایو ژوندۍ خپرونه وایي که ما دا کشمشي چې ښایي مالداري د خدای بیخ وباسي په خپرونه کې مې د مالداري د خدای بیخ وباسي هغه وایي کشمشي خندا وکړي دا څنګه مالې دا کشمشي خندا ما خپرونه کې نو ګرانو کتونکو دا پردیس صاحب زموږ ګران یار محمد پردیس صاحب سید احمد میاخیل صاحب زه په خپله خاورې نس کاموال خاورې لکه په دې وکې خاورې لکه چې راغلی دا پوه شي که نه حالات داسې راغلي چې خاورې تاسو ولې ژاړئ هغه خاندي ماماګانې هغې دا مونږ فکر نه وو رام عبدالله جادو خلی سودا این دواړه راوړه
خدای دې مور ولا پام کړي دا غږ په دې ها یونس کاموال د طنز د برخې د کومیډۍ د سیکشن یو جلا او رسا نوم دی چې غالبا تیرې 3 لسیزې د په کوزه پښتونخوا او لره پښتونخوا کې د ادبیاتو د فرهنګي برخې له یوې ډېرې مهمې کومیډۍ نه د ډېرو ډرامو کې کار وکړ، ډېر پښتو سریالونو کې، همداراز طنزیه برنامو کې، تلویزیونونو کې، سوشل میډیا باندې. نو که څون یوه سمه ټولنه وي او داسې ټولنه چې هغلته په هر لحاظ باندې هغه د اقتصادي او فرهنګي او سیاسي لحاظ اړیکې ښې وي، وضعیت ښه وي، نو زه باوري وم چې یونس کاموال به یو په دې حال نه وي لکه نن چې یا فقر دی او یا غربت دی او یا د وظیفې په لټه دی. زه پوهېدم دی به یو ښه ځای مصروف و، یو ښه معاش په حد اقل خپلې ستونزې به یې پخپله حل کړی وي. ولې زموږ به د وروسته پاتې ټولنه چې ده چې پکې نورې برخې هم سولیدلي دي او د طنز د برخې خو لا پکې هغه ډېر رنګ و روغن خراب دی یا پکې نشته دی. نو کاموال صاحب نه خدای دې وکړه چې یو ښه استفاده وشي، ځکه هلته خو اوس هم لا ډېر تلویزیونونه ډېر رسنۍ فعاله دي او اوس خو د سوشل میډیا او د یوټیوب زمانه ده. نو زمونږ څومره ملګري چې یوټیوبران دي یا سوشل میډیا باندې ډېر فعال دي، تقاضا هم دا ده که چېرته یونس کاموال صاحب ته دوی وخت ورکړي او د ده برنامې خو به دوی کتلي وي چې دی په هرې برخې دپاره یو سازګاره انسان دی. یعنې که تاسې د سره نږدې نه کښېنئ، دی خندا کولی شي، دی ژړا کولی شي، دی د سپین ږیري سړي، د ځوان سړي، د ماشوم د اوازونو ایسته، د کرکټر ادا کول، دا ټول مسایل په دې کې نغښتي دي. خو فقط دغه خبره ده چې وخت ورکول پکار دي. خوا کې قدرمن سید احمد میخیل صاحب چې د تېره 1.5 لسیزه د نګرهار او د افغانستان په بېلابېلو رسنیو کې کار وکړ، نو دوی دواړه ستوري د کامې دي او کامه خو هغه ځای دی چې دلته خدای بخلي قیام الدین خادم صاحب چې د پښتو ژبې د سترو لیکوالو، فرهنګیانو او بالاخره د پښتو ژبې د 5 ستورو په ډله کې دی یو خادم صاحب او د هغه اولاده چې اوس کومه ده د ژبې دپاره د ادب دپاره ډېر خدمتونه او کار یې کړی دی. نو کامه دې سرسبزه وي، اباده دې وي، لکه څنګه چې په طبیعي ښکلاګانو باندې اباده ده، نو دغسې په ذاتي انسانانو باندې هم د علم او د ادب له طریقه خدای ولا ښه هستۍ ورکړي دي. خدای دې وکړه چې دغه هستۍ د ادبیاتو برخه، د طنز برخه، د طب برخه، د اقتصاد برخه، د ټول برخو کې دوی ځوانان لري او لا کار وشي. خو زما مشخص هدف د کومیډۍ د برخې یونس کاموال ته راجع دی چې تاسو ملګري چې که غواړئ سوشل میډیا یوټیوب هم مخ ته ولاړ شي، لا ښه لاړ شي، نو کاموال صاحب نه استفاده وکړئ. کاموال صاحب خپل یوټیوب کې خپل ادرس کې ځان سره شامل کړئ او دنه استفاده وکړئ. دا کتاب ته اړتیا لري که نه لري؟ اړتیا ده چې طنز باید را ژوندی شي او خلکو ته وړاندې شي، هم به د ده هغه فردي ژوند مخ ته لاړ شي او نه تنها به ورسره ادب د برخه هم قوي شي او ستاسې یوټیوب چینل به مخ ته راشي. میخیل صاحب ته هم لنډو کې یو څه ووایه. مننه پردي صاحب، تاسې بیا هم ستړي مه شئ. کومې خبرې چې تاسې وکړې رښتیا هم په هغې کې نورې خبرې زه ونه کړم. لکه څنګه تاسو چې ویلي چې په افغانستان کې هره برخه په اوس وخت کې ډېره نیمګړې ده او شته استعدادونه په هره برخه کې زموږ شته دی. لکه یونس کاموال چې د طنز په برخه کې یو ښه ممثل په توګه باندې دی په بېلابېلو رسنیو کې، په انعکاس تلویزیون کې، په BBC کې، حتی په پورې پورې یوه ډرامه ده په هغې کې دوی څومره ښه کار کړی دی. نو په اوس وخت کې رښتیا هم دا بېروزګاره دی او په کور دی، نو هیله دا ده چې ډېر ضرورت دی ورته، هم د دوی ضرورت دی، هغه شخصي ژوند ستونزې ډېرې زیاتې دي، هم دا ضرورت دی چې زمونږ لکه نورې برخې چې څنګه پرمختګ ته ضرورت لري چې طنز برخه هم د پردې سي، نو دوی ته وخت ورکړل شي، استفاده ترې وشي او په اوس وخت کې ورته ډېر ضرورت دی. مننه، تاسې نه مننه. کاموال صاحب ستا لنډ پیغام هم اورو. بس لنډ پیغام خو د تاسو څه ویلې دغه بالکل حقیقت دی او زه غواړم چې زه خپل وطن ته کار وکړم په خپله ژبه باندې او زه خدمت وکړم. موږ مخکې هم کړی دی او بیا هم ورته زه حاضر او آماده یم. څه د کوزې پښتونخوا خبره سیروړه به بچوله موږ پیدا کړو او کار به کار وکړو. ډېره مننه. نو دغه ډېره دغه حجره د بېخیر صاحب ده او په کل کې بیا ټوله کامه زموږ خپله ده. بیا کاموال صاحب هم د دغې ځي دی دغې علاقې دی خواوشا تاسو منظره کې ګورئ. نو ډېرې وجې د ټولو ملګرو دوستانو آبادې وي او د بیا راتګ او د بیا لیدو په هیله وخیره کې سې وه جانانه خندا
خدای مرګ راوله مننه پردیس. ډیره مننه